سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له ډیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست یو نن سه شنبه د 1404 هجري لمریز کال د سلفاقي اومه چې د 2024 زیږدیز کال د جنوري له 28 سره برابر ده. تاسې ته له ډیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم خو په سر کې د مهمو خبرونو سرچکي. افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي بحران. یونیسف ویلي چې هر کال شاوخوا 3.7 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې اغېزمن کیږي. هیواد کې د 21 پروژو منظوریدل. ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 2.5 میلیارده افغانیو په ارزښت 21 پروژې منظور کړې. او ناروې له افغانستان سره 990 امریکایي ډالر مرسته کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. یونیسف ویلي چې هر کال شاوخوا 3.7 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې اغېزمن کیږي. د یونیسف استازي تاج الدین اوویل ویلي چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو جدي د ماشومانو د خوارځواکۍ له بحرانونو سره مخ دی چې هر کال شاوخوا 3.7 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزو اغېزمن کیږي او په وینا یې دا د ماشوم د مړینې خطر 12 برابره زیاتوي. نوموړي ویلي چې د بحران له شاوخوا 2 لسیزو راهیسې تر ډیره بدلون نه دی کړی په داسې حال کې چې سرچینې او مالی امکانات ورځ تر بلې کمیږي. یونیسف زیاته کړې چې په ټول هیواد کې به له 3400 څخه زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د درملنې ملاتړ ته دوام ورکړي خو په وینا یې د ماشومانو د خوارځواکۍ پای ته رسول ګډ اقدام دوامدارو مالي سرچینو او یوې ګډې ژمنتیا ته اړتیا لري. ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 2.5 میلیارده افغانیو په ارزښت 21 پروژې منظور کړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه کې د شاوخوا 2.5 میلیارده افغانیو په ارزښت 21 پروژې منظور شوې او په 2 پروژو کې بیا یو لړ تعدیلونه راغلي. همداراز یوه پروژه بیا ځلې پرانیستې ملي داوطلبۍ او بله پروژه د ګټونکي شرکت د مخکنیو کاري نیمګړتیاو له امله معطل شوې. دغه راز یوه پروژه بیرته اړوند وزارت ته د تدارکاتي ستونزو له امله اعاده او د 2 پروژو د قیمتونو په اړه ټاکل شویو کمیټو ته دنده سپارل شوې چې په اړه یې له ګټونکو شرکتونو سره مذاکره ترسره او راپور یې ملي تدارکاتو کمیسیون مشرتابه ته وړاندې کړي. منظور شوې پروژې د افغانستان اسلامي امارت له لوري تمویلیږي. ناروې له افغانستان سره 990 امریکایي ډالر مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د ناروې له حکومت څخه مننه کړې چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق سره یې نږدې 990 امریکایي ډالر نوې مرسته کړې ده. اوچا ویلي چې د ناروې دوامدار ملاتړ د دې لامل شوی چې د بشري مرستو د پلي کولو شریکان وکولای شي د ناڅاپي او بیړنیو پیښو پر مهال په چټک او اغیزمن ډول خلکو ته مرستې ورسوي. د یا دفتر په وینا د مرسته به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له زیانمنو او اړمنو خلکو سره د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مهم رول ولوبوي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وزیر مولا عبداللطیف منصور په خپل کاري دفتر کې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشرې کاترینا ریټرز او مل پلاوي سره لیدلي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشرې په هیواد کې ډاډمن امنیت څخه خوښي څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې سره صلیب نړیواله کمیټه غواړي خپلې لازمي مرستې د هیواد هر کلي او سیمې پورې ورسوي. بلور د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر ویلي چې یاده کمیټه باید د بشري مرستو ترڅنګ بنسټیزو پروژو ته پاملرنه وکړي ترڅو د هیوادوالو ستونزې راکمې شي. دغه راز دواړو لوریو پر دوامداره همکاریو ټینګار کړی. په قطر کې د اسلامي امارت سفیر محمد سهیل شاهین د مسلمانو علماو نړیوالې شورا له مشر شیخ علي محی الدین القراداغي سره لیدلي. په قطر کې د اسلامي امارت سفارت ویلي چې په یاده لیدنه کې دواړو لوریو په روانو سیاسي حالاتو اسلامي نړۍ ته د افغانستان د ځمکنیو حقایقو او واقعي انځور په رسمولو کې د علماو کرامو پر نقش او په افغانستان کې د علماو کرامو او د اتحاد علماء المسلمین ترمنځ د اړیکو او همکارۍ په اړه خبرې کړې دي.
او وروستی خبر همدا چې په قرغیزستان کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست مولوي عبدالشکور حقانی په کوربهیفات کې د هند جمهوریت ورځې په لمانځغونډه کې ګډون کړی. حقانی د هند سفیر بیریندر سنګ ته مبارکي ویلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د اړیکو له پیاوړتیا خوښي ښودلې او د لا پراختیا هیله یې څرګنده کړې ده. د یادې لمانځغونډې په ترڅ کې حقانی له یو شمېر سفیرانو او ډیپلوماټانو سره پر دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو خبرې کړې دي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپلو رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.